خبر مکو عالم پس سپکې مه وایه تباه بشي غرق بشي یو کسو او علماو پسې به سپکې سپورې وې او مدرسې ورته بنده کړې وه زه مثال دله درکولی شم الله پاک جبه کې چینجي ورته کړې او که دنیا کې سره خدای صبر وکړي صبر خو چې کوم انسان علماو پسې خبرې کوي کنځل کوي مدرسو پسې کنځل کوي بد رد وایي نو قبر کې د قبر وکړه وکړه د شکل د سپي و د نو راشه بیا ماته علما څه بیانوي د الله قرآن د پیغمبر حدیث بیانوي چې ته علماو پسې خبرې کوې ته په علماو خلک بدګمانه کوې ته دین ته بند کړې ته مدرسو پسې خبرې کوې مدرسه کې څه بیانېږي د خدای قرآن د پیغمبر حدیث بیانېږي ته مدرسو پسې خبرې کوې چې د خلکو په مدرسو اعتماد ختم شي په علماو اعتماد ختم شي دین ته دې بند وتړه د خدای تعالی خپل هم په بچو علم نه کوې او چې بل سړی کوي دا مولا ښه سړی نه دی چې خلک بچي نه ورلېږي مدرسه ښه نه دی چې خلک بچي نه ورلېږي بشار پاتې شي بچو علم وکړي علماء سره کېنه او علماء سره هر میدان کې بس عالم خپل مشر او خپل پیشوا ګڼه ورپسې دی ان شاء الله غلط خبرې نه بولي بهر کې نو هغه ملا صاحب هغه خپل ښځې ته وویل چې که تر سبا خطو پورې دې خبرې ونه کړې او ما په درې طلاقه بس ښځه بړستن ته وخته نیمه سر لاندې که نیمه خپو لاندې ملا صاحب یې داسې په غم ما خو دمکي ورکوله طلاق نه ښځه یېرېږي دا به خبرې شروع کړي میاشت کې هغې بلا خو سر خوله بنده لږ ساعت تېر شو ملا صاحب نه خولې روانې شو سبا مې ویلې دي ګړی خو او سبا را روان دي په دې ځای کې خبرې دې وکړې درې طلاقه نه نو ته څه کوې زه به څه کوم او ښځه عمر لاس خوځوي چې نه کوم د سره ملا صاحب وایي دا څه په مصیبت وړی لاړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دروازه ورته وویل امام صاحب تعجب د پاسه امام صاحب یو غم کې ګیرې مو څه دي ښځې خبرې نه کولې ما وې که سبا خطو پورې د خبرې ونه په درېو طلاق په طلاق هغې خولې ته جلند هلکه خبرې مه کوې اوی څه کوې تا ورسره دی اوس نه ورسره دی جوړ باس ته ورته شروع کړو کور والا سره لګیا وربشي خیر دی فکر مو کوه ها ما ته هغه څه دي امام صاحب پسې لاړ امام صاحب دروازې نه صرف څوکې صاحب مسله کې ګیرې ښځې را سره خبرې نه کولې ما ورته وویل چې که خبرې په درېو طلاقو طلاق یې سبا خطو پورې دې ونه کړی که مرداره خبرې نه وي زموږ خدای به خیر کړي ورده درته دی راغې د ښځې سره بیا کېناستې ښځې هغه سبا را پاتې که راوخت نو ته هم غار کې ځم ښځه امت ته لاس ولې کې نه کوم بیا مې د امام صاحب پسې لاړ ور عقل دې ته احتیاط دا فارسی بانان وي یا که علم را دهمن عقل باید یو چټاکې علم له لس من عقل بعضې سړي سره علم کمی عقل یې زیات دی خدای ته ډېر کار وایي بعضې سره علم زیاتي عقل کمزوري تبو برباد شي غرق شي امام صاحب راغی وي د ښځې سره کې ګړی خو نه وي امام صاحب جومات ګوټ کې ودرېد بانګ یې شروع کړ الله اکبر الله اکبر ښځې خو وایي چې بانګ په خلک وایي خو هغه وایي چې سبا ښځه بس بړستن یې مخ کاره کړه او خاوند ته وایي اقه دی سبا وخت تا نه خو خدای خلاصه کړم امام صاحب اواز وکړه سبا نه دی ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ووایي ولې د هوښیار امام صاحب نو امام انډیا د ډمانو نقش پکې جوړول غواړي علما کار څه دي چې په دې لوڼو خویندو کې د بي بي عایشه بي بي فاطمې نقش جوړ کړي څومره لوی کار دی څومره لوی کار دی الحمدلله نو څه موده پسې راته ټلیفون کوي مولوي صاحب هغې انعام مې وګټه نو مې ظالم بچي غوټ نیم خو در سره زما کېږي نقل خو درته ما ښولی دی الحمدلله علماونه الله په هر میدان کې کار اخلي علماء بد بنوائے بچی عالمان کے پا بچو علم ہوتے اور دیر خلق کوئی کما پا دی بچی علم کو ڈوڑے بدا کم دے مامی تھا خوشتا کا اللہ رو یقین نشتہ دے ایمان دی کمزور دے ڈوڑے لے چالا سکرہ شوق سرہ میر شوق سرہ بڑا سام شوق سرہ ہوا رزق چاہ سرہ عزت چاہ سرہ ډوډۍ خو موږ له خدای راکړه شوې تاسو څوک خوړه ټول عمر ملاونه خوړه او خویند د کچالان او تور باټي وینم که دا مخې خدای مردار
چرګان منګه خپل ګډان منګه په خدای اخلي مونږ ته خلک کوي ډوډۍ د کوم ګډه لاله مې د خدای خاطرو کته پیپر پاخه کا ګډانو نه لس خاطر دا مونږ خپل ټول خو خوراکونه مونږ الحمدلله خدای پاک مونږ راکړ مونږ له الله د شکرې طاقت راکړي خوراک مونږ خپل تاسو خوراک او چې کوم دی له چرګان او مو پکې لا نخري بیا لیکو زور تم دا پاندور نه خورم دا سپین کورنۍ اوس چې څوک ټلیفون کې روټۍ به ما سره خوري دیسي چرمې د لاله کړی دی به خوري خدای راکړي چې څوک وایي ګډان راکړي چیرې راکړي قسم په خدای دومره پاتې شي یو ما سره ډوډۍ وخوره بلې ما سره وخوره بلې ما سره وخوره ما ته یو ځل ډاکټر بولې وړي چې په ناره به خوري مې ناره څه نهار مو تو میں نہیں جاتا نہ تو نهار نہ کیجل میں نہ نو خفت نهار نہیں میں خدای د نهار پر نہیں پیدا کړی سړي ما ته مړی والا نه خلی کا ناراض نه ما سال کے پاس میں سال کے پاس گیا گرمی کو ډوډۍ خورم الحمدلله خدای راکړي روټ خورم ارزو خورم الله راکړي نه رقم نه مې ته به ناري مونږ نار نه او دا د ځخلي خلک زمونږ د علما کې ناجوړ دوی راته نه وي دی د رښتیا دا ټول د بسیار خورۍ د ډېر خوراک د لاسه ناجوړه دي چېرته یو ملا به ونه ویل چې ټوکې نه وړوي مولیا مرید هارټ اټیک چې مرید مولا صاحب څه نه ډوډۍ خوړلې ډاکټر نه لاړ چې ډاکټر ورته تاسو ټیسټ کړي او وګورئ مې مولوي صاحب څه بیماری خدای کې نشته زم ډاکټر ډسټړې کسر نه نوک پورې د پسې ګرځي په مرض ګرځي غصام ورته وایي د بختا چې شی ډېر وهلې دا حقیقت موږ له خدای راکړي ډېر خدای راکړي شکر دی الله دې موږ له شکرې طاقت راکړي نو ډوډۍ خبره مه کوه چې ډوډۍ به د کم ځای نه زما بچي باندې علم کو ډوډۍ به د کم ځای نه ډوډۍ به د کم ځای نه روزي چا سره عزت چا سره عزت چا سره بچي چا سره مال چا سره دولت چا سره ژوند چا سره مرګ چا سره ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله اذا ارشي خزانه ما سره د په یو خاص اندازه نه ده علم نشي کولای علماء نه مینا مدرسو سره امداد قسم په خدای علماء بل مشرانو کنه علماء پکا ملاره چې رواني تا به غلطی ته بوزي ان شاء الله مختلف پدې دا د علماء برکت دي چې دا نن د دې برکت موږ دلته راغون شوی علماء د ناس ته دا حقیقت دی علماء سره خپل جوړ پیدا کې هر میدان کې علماء سره جوړ پیدا هر میدان کې عالم بل محترم وګڼو پیشوا